او ولکان شته دی اوس به یې توت ته خېجولی وی خو چې څوک څه نه وایي نو هغه زما د غمه نه وایي. ناصر خاکسار راوبلمه په دې موقع باندې چې مزاحیه شعرونه ووایي چې د محفل رنګ چې کوم دی نو وخانده کاسې په بله واړوه. ناصر خاکسار چې راشي خپل کلام وړاندې کړي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مزاحیه شعرونه ته وایم خو د هغې نه ته مخکې یو شعر ویمه چې یو اندام کار نه کوي زما د تن، یو اندام کار نه کوي زما د تن، دا خبرې ځاسې په خوله کومه. دا تاسو چې په شعرونو کې هم خبرې کوم نو دا داسې نه یم. وایي ورانه خو ورانه ده خو سازې ته مې سمه نه وایي، ورانه خو ورانه ده خو سازې ته مې سمه نه وایي، د کافر زوی د یو خبره رانه کمه نه وایي. او ولکان شته دی اوس به یې توت ته خېجولی وی خو چې څوک څه نه وایي نو هغه زما د غمه نه وایي. کلي ته تللی وم والله چې زما یې کور ډېر خوښ شو، کلي ته تللی وم والله چې زما یې کور ډېر خوښ شو، سترګو کې سپین ښایسته و سترګو کې مې تور ډېر خوښ شو. کلي ته تللی وم والله چې زما یې کور ډېر خوښ شو، سترګو کې سپین ښایسته و سترګو کې مې تور ډېر خوښ شو. او قسم په خدای دواړه د یو بل نه سیوا ښایسته و، خور یې لاسه کې په ایمان چې زما یې ورور ډېر خوښ شو. وایي ستا عجیبه قسمت زما ډېرې تنګ کړی یم او یوه مې ښځه او یو مې غوا ډېرې تنګ کړی یم. ستا عجیبه قسمت زما ډېرې تنګ کړی یم او یوه مې ښځه او یو مې غوا ډېرې تنګ کړی یم، او ښځه مې ښه ډېرې غوښتنې رانه نه کوي، خو چې زه ویم ښه او دا وینا ډېرې تنګ کړی یم. او چې وخت د پوی شو نو خپې ورله په پړي تړم ور وخراړم ورله ګیا ډېرې تنګ کړی یم. او بعضې کسان به پې پوهېږي او بعضې به پې نه پوهېږي، خو زما د ژوند د خوشحالۍ میاشت کې شپږ ورځې وي، زما د ژوند د خوشحالۍ میاشت کې شپږ ورځې وي، او دا باقي 22 مې تباه ډېرې تنګ کړی یم. او ما ته یې روچانې بهر په غوږ کې داسې وویل، ما ته یې روچانې بهر په غوږ کې داسې وویل، کوټې ته کېږه یو ځل بیا ډېرې تنګ کړی یم. ما ته یې روچانې بهر په غوږ کې داسې وویل، کوټې ته کېږه یو ځل بیا ډېرې تنګ کړی یم. او بلها مې وجړل د کوره نه بهر پټي کې، بلها مې وجړل د کوره نه بهر پټي کې، واپس چې رالم ملاله ډېرې تنګ کړی یم. اجازت غواړم. د نن زلمیا ته د ځان د حالت خبرې د زهرو پرخه د اشنا په شخصیت ورېږي. د نن زلمیا ته د ځان د حالت